السلام علیکم ګرانو مینوالو زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر ما دوستانو زما چې کوم نننی ټاپک دی هغه د نیلم ګل په باره کې د نیلم ګل گیم فلاپ شو چې کوم گیم یې جوړ کړی او چې کوم مقصد دی هغه مقصد کې کامیاب نه شو. نو دوستانو زه به تاسو سره د نیلم ګل ټول حقیقت په دې ویډیو کې بیان کوم. نو تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، بیا غینه پس کمنټس کې خپل جواب را سره شیر کولی شئ. نو دوستانو نیلم ګل چې دی نو ډېر غټ ماسټر مایند دی. د دې شاته چې کوم کسان دي هغې چې دی نو وله یو پلین جوړ کړی یو گیم یې جوړ کړی نو هغه گیم هغه گیم زه تاسو سره په دې ویډیو کې ښکاره کوم. نو دوستانو نیلم ګل یو ډرامه کړې ده، ډرامه یې څه کړې ده، زهر یې خوړلي دي د دروغو. او چې کوم ویډیو چې کوم تصویر ویډیو خو خیر نه و، هغه تصویر یې په سوشل میډیا باندې ورکړی شوی ده. هغه د یو ډرامې کلیپ و چې دی په یو ډرامې کې کار کړی و، د هغې هغه کلیپ و هغه تصویر یې ویست دی په سوشل میډیا باندې ورکړی چې آیا نیلم ګل چې دی نو په هاسپټل کې تاسو ټول ورله دوا وکړي. نو لومبنۍ خبره دا ده چې څه ټایم نیلم ګل پسې خلکو ویډیو جوړ کړي، بیا ماښام ټایم کې راله نو نیلم ګل دا خبره وکړه خلک ما پسې لګېدلي دي د دروغو خبرې کوي چې نیلم ګل مړه شوه. نو دا خلک چې دی نو بې بنیاده خبرې کوي. بیا ورته د خلکو خبرو کې چې څوک ماسټر مایند و هغوی ورته دا خبره وکړه چې نیلم ګل دا خو دا خبره غلط وکړه، اوس ټول خلک به تا پسې لګیا شي. نو لحاظه ته دا ووایه چې دا زما مینهوال دی. بیا نیلم ګل راغه هغې دا خبره وکړه چې څومره کسانو په ما باندې ویډیو جوړه کړې ده، هغوی په ما باندې ډېر زیات خفه شوي. نو زه د هغې شکریه ادا کوم، هغوی ما سره مینه محبت لري. نو تاسو په خپله سوچ وکړئ دوستانو چې کومه ښځه اول دا خبره وکړي چې دی په ما باندې ویډیو جوړوي او بیا راشي بیا وایي چې دی نو دا زما مینهوال دی او دی په ما باندې چې دی نو ډېر زیات خفه شوي. نو زه شکر الحمدلله ډېره ښه یم. نو بیا داسې خبرې کوي. نو دوستانو تاسو په خپله سوچ وکړئ، شروع کې خبره بل شان دی بیا بل شان دی. د دې چې کوم ماسټر مایند و د هغې گیم فلاپ شو. ولې چې خلک پوه شو او چې کم انسان زهر خوري نو هاسپټل کې کم از کم 4-5 ورځې خو خامخا لګي. چې څنګه شروع ویډیو کې ما دا خبره وکړه په هاسپټل کې 4-5 ورځې لګي، هغې نه پس بیا چې دی نو هغې ډسچارج کوي او کور ته لیږي. نو دی چې دی نو زهر وخوړل، هغې ډایلسس وکړو، ګردې والا واچوې، هغې نه پس دا چې دی نو روغ موټر کور کې ګرځي لګیا ده. نو په دې باندې پروا نشته. نو دا چې دی نو ډېر زیات سوچ کولو والا خبره ده. نیلم ګل چې کوم کار کړی دی خو خیر گیم یې فلاپ شوی دی. مسعود ما ته څه نه ویلي دي، مراد ما ته څه نه ویلي دي، او بل چې کوم دی منصف هغه ما ته څه نه یو قسم ما ته څه نه ویلي، او ټول گیم یې فلاپ شوی دی. بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام او ما خپل دوستانو سره دا میسج دا پیغام شیر کوم. او ویډیو کې ما نه څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر زر تاسو سره به په یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان، والسلام.